ننګرهار والی سره د پولیو واکسین تطبیق په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. ننګرهار والی حاجی مولا محمد نعیم اخوند سره د عام روغتیا رئیس مولوی امین الله شریف د پولیو مخنیوي بیړني مرکز یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو ادارو مسولینو د پولیو واکسین تطبیق په موخه د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار حوزوي روغتون او د ولسوالیو یو شمېر روغتیايي مرکزونو ته د 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت وسایل ورکړل شول. د ننګرهار مرسیال والی مولوی غلام رحمان حیدری او د عام روغتیا رئیس الحاج مولوی امین الله شریف له لوري چې پر مهال ختیځ کې د روغتیا برخې کارکونکي ډاکټر مصطفی کاظم هم حضور درلود، د حوزوي روغتون په شمول د ولسوالیو روغتونونو او روغتیايي مرکزونو ته طبي او غیر طبي وسایل وسپارل شول. د ننګرهار ترانسپورت ریاست مسؤلین وايي جلالاباد ښار کې د ترانسپورتي نظم لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی وايي د موټرو هډې ټولې له ښاره ویستل شوي او ښاري بسونه به په راتلونکي کې په منظم او معیاري ډول فعالیت کوي. بلخوا بیا د کابل هډې موټر چلونکي وایي که د کابل هډه له اوسني ځایه د درونټي ځنګل باغ سیمې ته انتقال شي، سپرلۍ او موټر لرونکو دواړو ته به اسانتیاوې برابرې شي. او د هلمند ولایت د فرعي ګمرکاتو ریاست مسؤلین وایي چې په بهرامچې ولسوالۍ کې 8 ټنه او 609 کیلوګرامه ناقانونه خوراکي او طبي توکي له نیول کېدو وروسته له منځه وړل شوي دي. د یاد ریاست رئیس حاجی اکمل باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې په دغه توکو کې 2515 کیلوګرامه طبي درمل، 3002 کیلوګرامه چاکلیټ او 3052 کیلوګرامه اچار شامل وو چې د ګرځنده ټیمونو له لوري نیول شوي او د محکمې د پریکړې له مخې وسوځول شول.